درته ویلې چې جزا ورکړه له سهار نه تر اوسه پورې ورک ده. تاسې د ما مغزه مه خرابوه. ګوره هغه تللی خپل کار پسې پوه شوې، تا غوندې ماشوم نه ده، اوس به راشي. اصلا د موږ په تا شک راځي چې ته ورک نه شې. مړه هسې جالبه وختونه دي. پرېږده چې دا نقشه وګورم چې سبا به تورې جزیرې ته ځو. خپله په منظرو سر د کار یې موږ ته پرېښی ده. ژمي میږه ماشومې ته چې ټول کار چې چای به شي ته کار به څه شي. ته که در کار زه ټول په یو لاس کړم. ته غلی شه، ته غلی شه. هغه مشر د خلک د مشرانو دا خو دی مشر ده تی که نه. دی خو 1.5 کاله تجربه لري او دا بل 500 کاله تجربه نه لري. هی قد ګوره چې دا خپل قد سره همدغه غټ شوی وي، څه خو هم به یې کړی و. دغوره پاتې یې نور 1000 کلانې. هغه مې یو مهم کار پسې لېږلی و چې د تورې جزیرې په اړه معلومات راوړي. ځکه موږ سبا ته تورې جزیرې ته ځو، نو هلته به موږ څه کوو؟ له سهاره مې ټوله ورځ د معلوماتو په راټولولو تېره شوله. له سهاره مې 3 کتابه نن پسې وکتل. توره جزیره له ډېرو شیانو څخه ډکه ده. هغه کې یوه جادویي نقشه هم ده، خو د هغې نقشې راوړل ډېر سخت دي. بیا به هم موږ کوشش وکړو کیدای شي راوړو. سخته ده خو ناممکنه نه ده، راوړو به. زه دته هر چای سخت. تا ته مې نه ویلې چې تا سره نه غږېږم. یاره نو اوس ته چا غږولی یې؟ تا ته چا ویلي و چې ته وغږېږه؟ بس زموږ لپاره همدومره معلومات بس دي. تورې جزیرې ته همدا اوس حرکت کوو ځکه وخت ډېر کم ده. راځئ چې تورې جزیرې ته ځو. ناستم صحیح ده. راځه زه به دلته ناست یم، نو تاسو خو دواړه لاس رقم قدرت لرئ، موږ څه شی لرو. ګورئ پیاده یې دې لپاره راغلم د قالین یې کښته شو. هو چې دلته ډېر ودرېږئ، دلته ډېر د جزیرې ته شاید ډېر جادوګانې یې نږدې که نه، نو موږ ته ستونزه جوړولی شي. او تاسې دواړه به هم جنګ نه کوئ، فکر هم ښه ونیسئ ځکه دلته خطرونه ډېر دي. دا نه په څه پوهېږي. ته نه په څه پوهېږې. لږ دې خوا شه، مه راسره ټچ کېږه. دا جنګ دی بیا شروع شو. ګوره دا جنګ مه کوئ که نه، لږ ماغزه ونیسئ په ځای که له کېدای شي په دا تاسو دواړو باندې یو قوي پیری بل پیدا شي. یو بل قوي پیری پیدا شي لکه تور څراغ پیری، څومره غټ نومېده. هغه راشي. ما شاګرد. تا شاګرد ده؟ او ښه دی شاګرد ده، ښه دی شاګرد ده. یو ځل در باندې راپېښ شي ښه زده دی له ژونده درته وایم. دا 1000 کاله ژوند مې بې څه نه ده کړی. دلته ګوره ښه اوس دته ګوره، دا وګوره، دا وګوره، دا چرګې مټه له ده ښه ده. چرګې دا تور څراغ پیری ما داسې اورېدلي دي چې غټ غاښونه یې دي، غټ سر یې ده، 2 ښکر لري. ولې د خندا وړ ده. 2 ښکر لري او دغسې وایي تور دود لري. نو د تا دا دود ته ګوره، د دا بل دود ته ګوره، دا مړه دا وګوره، دا لري. له زندانه چاره خلاص کړ. هسې غمونه دا یو زندان ما ته دا 20 کاله پېغور ده. دا چراغ چا درکړ؟ چراغ خو ته بېرته ووړه او بل ته دې وسپاره. چراغ چا 3 میاشتې مې ډوډۍ یار کړې ښه، او دا بل بېچاره خو ډېران کې پروت و ظلم کې خو چې راواخیسته بالخیر. هلکه ګورئ دا جنګونه مه کوئ. تا دلیلونه نه خلاصېږي. قد ګوره دلیلونه ګوره. اوس دا څه رقم توره جزیره ده؟ دلته خو ما ته هېڅ شی هم تور نه ښکاري. دا هر چې سپین دي وایي دا توره جزیره ده. یاره دا کوم نادیده ده نو چې دا د ځان سره راوستلی دا ته به توره جزیره ښکاره شي. دې ته کړی د تا سره بیخي غږېږم نه، ته څه شی ماشومانو سره زه نه غږېږم. زه هم تا سره نه غږېږم خو زړه مې در باندې ښه شبوت باندې ولاړ. شعر مه غږوئ. خلک څه کوي تاسې څه کوئ. دا جنګونه د ما اعصاب را خراب کړو. په دې زمانه یې لیوني. اوس راځئ وړاندې ځو چې دا نقشه څنګه پیدا کړو په دې ځای کې. دلته خالي او سیند ښکاري، اوبه ښکاري او دا منځ کې خړه دښته ده. نو دا به موږ څنګه پیدا کړو؟ خړې دښته کې راځئ وړاندې ځو. ښه زه به لږ مخکې روان یم. ښه صحیح ده چې دلته اوس خو هېڅ څه شی زه جالبه داسې نه وینم. نو تاسې هسې مړه هسې شعر غږوئ. دا دروازه زما توندې ته د چا غم ده.
تاسو انسانان څوک وئ چې زما خوب ته مو بې احترامي وکړه او زه مو له خوبه پورته کړمه تاسې له دې دروازې څخه د تېرېدلو اجازه نه لرئ خو زما یوه پوښتنه ده که هغه مو ځواب کړه بیا اجازه درکومه هغه پوښتنه دا ده چې